ګرانو او نازولو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ستاسو د نن ورځې درس کله چې شین، سواد او توی د واو سره راشي څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. تاسو دا اوس ولیدل، اول شین راغی، بیا سواد، بیا توی په منډه منډه راغلل چې د واو سره یو ځای شي. موږ به یې څنګه لیکو او څنګه به یې تلفظ کوو. اول شین جمع واو، دا شنه ښکلې هندوانه تاسو نه پوښتنه کړي څه کیږي؟ شین جمع واو څه کیږي؟ شو. آفرین، شاباس. پوه شوئ چې شین جمع واو داسې لیکل کیږي او شو تلفظ کیږي، لکه شو د شوروا په کلمه کې. شوروا، دغه سړی وینئ دلته شوروا پخوي او هغه کورنۍ راغلې ده میله یې کړې، دوی ته شوروا پخوي په آزاده فضا کې. دیګ یې ایښی او دلته په دغه لوښي کې ورته ترکاري دي، نور نه پوهېږم څه شی دي چې دا ټول اچوي د غوښې سره چې شوروا ترې جوړه شي. شوروا، شو د شوروا په کلمه کې. شو شوروا، شو شوروا. او اوس ووایاست دا ښکلی ګل درځنې پوښتنه کړي کله چې سواد جمع واو شي، سواد د واو سره راشي څنګه تلفظ کیږي؟ سو. آفرین، شاباس. پوه شوئ کله چې سواد د واو سره راشي داسې لیکل کیږي، هغه ګرد لاندې ځای ته غوڅي واو ورسره راځي او سو تلفظ کیږي، لکه سو د صوفي په کلمه کې. صوفي خو تاسو پوهیږئ هغه سړي ته وایي چې دی د خدای ذکر کړي، د خدای عبادت منظم کړي. او دلته وګورئ دا سړی ناست دی، تسبیح په لمن کې اچولې، خدای ته دعاوې کړي او د تسبیح سره د خدای نوم یادوي. ښه، اوس د ښکلي په شوی تاسو نه پوښتنه کړي کله چې توی جمع واو شي، توی د واو سره راشي څه کیږي؟ څنګه تلفظ کیږي؟ تو کیږي. آفرین، ډېر ښه. تو کیږي. تو، توی واو تو داسې لیکل کیږي، لکه تو د توتي په کلمه کې. وګورئ د شین توتي والوت او دوه نور توتیان، یو یې په ونه کې ناست دی، بل یې د دغه کور د تعمیر په سر ناست دی. دا الوزي دا یو توتي. څومره ښکلي شنه توتیان دي، ډېر ښکلي دي، شنه او زیړ. توتي کولی شي چې خبرې زده کړي، وغږیږي. توتي یو ښکلی الوتونکی دی. تو د توتي په کلمه کې. توی واو تو، تو د توتي په کلمه کې. نور نو تاسو وخت پوره شو. تاسو په خدای سپارم. خدای پامان.